دا چا لیکلي دوه درې ورځې مخکې ما په خوب کې د الله پاک الله تعالی زیارت وکړو زما میرا کوئی دوست نہیں بات ہے میں خواہ ما اللہ پاک تو وہی زما یو دوست نشتا دوست دے کہ مسلمان دار مسلمان اللہ دوست باری تعالیٰ نے ہاتھ ملا کر فرمائے میں ٹھیک تھا اللہ قرآن شریف کے رضی اللہ ولی الذین آمنوا خدای د مومنانو دوستی ہوتا دا خدای زیارت خدای لوی خوشحالی خبر دا و دا مبارک دا خوب اللہ بری ارزے کے مددو کی چې دا خدای مدد راغو زیارېږه ما خو نورم تقوا اختیار کو شکر د خدای زیارت ډېر لوی خو ښکلی خوب دا چا لیکلي مونږ جده کې کار کوو مکه مکرمې ته ځو راځو عمرې لم نه پرېږدي نو زمزم څو صرف زمزم اوبه راوړو آیا مکې ته ده احرام خو ضروري دی نو چې حکومت یې نه پرېږده نو نورو مذهبونو کې شافعي صاحب نورو مذهبونو کې دا اجتهادي مسله ده هغوی وایي چې د حج عمرې په نیت نه ځي نو خیر دی که احرام مانه چي او چې حکومت دې نه پرېږدي نو ستا وس نشته امید دی خدای به دې معاف کړي که بغیر احرامه ځي هغه یو کرونا دی خدای بیخ وباسي او وړوکي نقصان په وجه لوی لوی نقصانات امت ته شروع دي دینی مذهبي تعلیمي تجارتي کاروباري د خلکو ملی ماته کړه دا ظالمان به نور هم ظلم کوي دا ټول خلک به خرابوي داسې الله دې موږ وساتي د دې سپیرو خلکو نه هلکه وړوکه نقصان نه ځان بچ کړي او په لوی نقصان کې ځان اچوي دا خو د خمقل سړي کار دی وایي د بارانه تښتېدم او د ناوې لاندې مې شپه شوه د یو زکام نه تښتې او دی خوا د قوم ملازمتونه ختم کړ د قوم کاروبار د خراب کو ګراني او قحط او دارنګې قسمه قسم نقصان دغه شروع نه شي الله دې موږ وساتي عمرې هم بندېږي وروس لږې لږې کلوش الله دغه بادشاه ته هدایت وکړي او دې د خدای په خپل ځان طرف ته رانږدې کړي او رحم دې پرې وکړي عمرې دپاره آنلاین داخله ضروري ده او زه جده کې اوسم یو میاشت په نمبر راځي خیر عمره فرض نه واجب ده یو د ثواب شی دی که نه ځي نو بس الله د هغوی د توفیق ورکړي چې کله وکړي دا ګوره د کافرانو غلامي ده که نه غلام سړی آقا چې څه ته خطرناک وي دي هغوی ته خطرناک وي هغوی چې کوم شی بندوي د دې خپل سوچ نشته ذهن یې غلام دی بس صاحب وایي چې داسې ده نو صاحب وایي دا یو کس ته د مور د زړه اپریشن یې شوی دی او بیا پرې فالج هم راغی ژبه یې بنده شوې الله ته پرې رحم وکړي او د دې زنانه د زړه تکلیف او د فالج او دا ژبه یې بنده شوې ده ژبه یې کلو کې لقوه بیماري دا د پریشانۍ سره ژبه بندېږي او فالج بیماري د قیامت په نښو کې د وړې نښې شروع دي ګانې بجانې شروع دي د دجال دور کې به جوماتونه ډېر خشتي دا به راته وایم علامات لا نه دي ویلې د جوماتونه به ډېر خشتي خو خلک به کافرانه ذهن لري کم مسلمان کم اسلامی ملک اسلامی نظام شته نشته پکې همدغه شان په دغه روان دي توکل په توکل نه جامې د مسلمانانو ورې بدلې جامې ولا بدلې کړي شپې ګرځي او درځي ودي ټول کاروبار به برکت په هغه مسلمان سار وختي پټی ته سار وختي به دفتر ته خپل کار پسې لاړ غرمې پورې ورس ختم کړي خپل کوربم پارامو او سارم ټینشن او ماښام ټینشن بیماران د خدای ټول روغ جوړ کړي دا چا تپوس کړی د حقیقي څاروي کې کوم صفات پکار دي شرعاً ماشوم وشي هلک وشي نو دوه څاروي لري چې وسې وي پارچا نشته چې وسې وي او چې چینې وي نو یو دی نو هماغه څاروي به هلالې چې کوم قربانۍ کې وي د یو کال چیرلې او د یو کال ګډ ګډورې دا به چې کال پکې وي هغه شان برابر یې که نه داسې ټپ ټیپ هم نه چې ګرځېدی نه شي او یا بس راپروزي نه چې مزېدار یې عمر یې پورې نو هغه شریعت کې هغه برابر دی باقي خپله خوړی شي اومې هم ورکولی شي پخې هم ورکولی شي دا یو صدقه ده ماشوم هر څاروی نه شي حلالولی چې وړوندي یا ګوړي